چا تپوس کړی ده چې په قسط باندې یو څیز اخیستل څنګه دي؟ ګاډی، موټرسیکل، موټر یا بل داسې څیز په قسط باندې اخیستل څنګه دي؟ هر څه چې شي په قسطونو باندې اوس مختلف اشیا خرڅېږي. نو علما کرام فرمایي په قسط باندې موږ ورته کش وایو، ښایي موږ خلک ورته کش وایي. په هغې باندې یو څیز اخیستل جایز دی. د موږ فقهای عظام دې ته بیع النسیه یایي. په قرض باندې بیع، یو د نقدو بیع وي او یو د قرض بیع وي. نقد بیع دا ده چې ته څیز واله او قیمت یې ورکه په هغه ټیم سره، او یو د قرض بیع ده. نو د هغې دپاره ته چې قسط باندې بیع کوې نو د هغې دپاره به د وقت تعیین وي. فرض که دا قسطونه به ته څو وخته کې ورکوې؟ کال کې، 2 کاله کې، 3 کاله کې، 4 کاله کې. نو چې کله د دې وخت تعیین وشو، فرض که زه به دا قسطونه 4 کاله کې ادا کوم، نو تر دغه 4 کالو پورې یقینا دا بیع جایز ده، دا قسطونه ورکول دا جایز دي. خو که چېرته بیا 4 کاله تیر شو او د دا بیع ادا قسطونه ادا کړي نه وي، لږ ورته پاتې وي، او بیا هغه دکاندار، بایع، خرڅونکی د هغه څیز او یا مشتری اخیستونکی د دې څیز دی خپلو کې دا جوړ توړ وکړي چې خیر ده زه به دله دا کشتونه نور هم سیوا کم. فرض کا 15 لکه روپۍ پاتې دي، 6 لکه به درکړم، خو دا ټیم زیات کا. نه، بې سود ده د هغې نه بعد، د هغې نه بعد به دا قیمت سیوا کول دا بې سود درونو. بس تر خپل ټیمه پورې دا قسطونه ادا کا، او د دې نه پس که به تا تعیین کړی ده او د هغې نه پس بیا نور وخت زیاتوي او قیمت یې سیوا کوي، نو هغې نه به پس دا بیا ناروا ده، بیا سود ته خبره وځي. نو لہذا په قسط باندې یو څیز اخیستل دا جایز دي. خو ما درته ووي چې تعیین د وقت په کوې دا قسطونه به ته څو کاله کې ادا کوې. هغه کالونو کې ته دا قسطونه دې پوره ادا کړل، یقینا بیع دې صحیح ده. او که نه هغه قسطونه دې ادا نه کړل وخته پورې او بیا دا وخت نه بعد تا باندې دا قیمت نور هم سیوا کوي، نو بیا دا سود ته خبره وځي.